سلامونه ګرانو ملګرو او د پښتو نیوز چینل ګرانو مینوالو. محمد نبی وایي چې د افغانستان درې سپیناران یعنې نبی، راشد او مجیب به په نړیوال جام کې د نورو ټیمونو ته مشکلات جوړ کړي. وایي رشید او مجیب وایکټ اخیستونکي بالران دي او زه یو مدافع بالر او بیټسمین یم. نبی وایي په آی پی ایل او نورو لیګونو کې د هغوی لوبېدل او تجربې به په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ګټورې وي. ګرانو ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په آینده کې به تاسو تازه او نوي د کرکټ معلومات همداشان نور خبرونه وړاندې شي.